بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مسلمانانو، زندگی د یو چا تر څار لاندې ده، د ټولو مسلمانانو، د ټولو انسانانو، بلکې د ځینو روایتو کې راځي چې د ملایکو او د پیریانانو د ټولو زندگی د یو چا تر څار لاندې ده او یو څوک یې څاري. کله چې زندگی یو انسان داسې تیروي چې ما زندگی د یو چا تر څار لاندې ده او زه څارل کېږم، په ما پسې یو څوک شته، نو زندگی ډیره محتاطانه په مخ وړي. هر انسان باید دا له ځان سره ثبت کړي او له ځان سره دا عقیده ولري چې زه د الله تر څار لاندې یم او د الله د ملایکو تر څار لاندې یم. کله چې دا زندگی یو انسان مخته کیږي، بیا دغه مجازي نړۍ به همداسې بې باکه او خودسرانه نه کړي استعمال. کله چې یو انسان دغه مجازي نړۍ چې مثال په طور فیسبوک ته او یوټیوب ته او نور هغه کوم چې نومان ورته اخیستل کیږي، هغه په ډیر بې باکه انداز باندې، خاص کر ځوانان په یو ډیر بې باکه انداز باندې استعمالوي. وجه څه ده؟ هم وجه دا ده چې دغه انسان دا سوچ او فکر نه ده کړی چې له ما سره یو څوک شته. په ما پسې د الله د ملایکو کامرې دي او په ما پسې د الله د ملایکو څار ده. الله په قرآن کې وایي رقیب عتید، یعنې هم حاضر دي او هم لیدونکي دي او ډېرې سختې او ډېرې سختې څارونکي دي چې یوه خبره هم او یو عمل، حتی د انسان په مرض کې کله که یو انسان مریض وي او دغه د انسان دغه زګروی وي او یو آه اوه کوي، دا هم لیکل کیږي. د انسان دغه زندگی هم لیکل کیږي. دغه شیان، هغه حرکات او سکنات او حروف او الفاظ، کلمات، ټول هر څه څارل کیږي. الله په قرآن کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الله په قرآن کې وایي چې انسان له دا خولې څخه، بني آدم له خولې څخه یو لفظ، یو کلمه نه باسي مګر په هغه باندې یو څوک مقرر ده چې هغه رقیب عتید، چې هغه هم حاضر او هم څارونکی، لیدونکی او لیکونکی دی. د ده په رجستر یا په کتابچه کې لیکل کیږي. انسان چې کله یو بني آدم چې کله د پلار لملا جلا شي، د مور رحم ته، په ځینو اثارو کې راځي چې 400 ملایکه وي له هغه وخته ورباندې مقررې دي تر مرګه پورې. خاص کر دوی ملایکه وي چې هغه د انسان د لیکلو دپاره دي، چې په ځینو روایتو کې حسن بصري رحمه الله وایي چې د دغه انسان د ورځې او د شپې ملایکه وي سره جلا دي. دوی د ورځې وي او دوی د شپې وي او د ده ټول اعمال او هر څه یې لیکل کېږي. یوازې د جمعو په وخت کې او یوازې د بیت الخلا ته چې ځي په دې وخت کې نه وي ورسره، په نورو په ټولو حالاتو کې ورسره وي. خو البته هلته یې هم لیکل کېدلی شي. هغه څه یې لیکل کېږي چې څه کوي، هغه ټول شیان د دې انسان لیکل کېږي، د دې بني آدم لیکل کېږي. مسلمانانو ورونو، خاص کر هغه څوک چې په مجازي نړۍ کې زیات لاس لري او مجازي نړۍ ته زیاته رسیدګي کوي، هغه د خپلې زندگی ته د ورځې د سبا ورځې دپاره دی دا سوچ وکوي. کله چې یو انسان له دې ګناهو څخه صفا وي، زندگی یې ډېره خوندوره او ډېره خوښه زندگی وي. قلبا او ذهنا دا انسان ډېر خوشحاله وي. که څه هم نه لري خو دا ډېر خوشحاله وي دا انسان. وجه دا ده چې د ده هغه زړه صفا او ذهن یې صفا ده. کدورات و خیرې و دا شیان د انسان پر هغه ذهن و زړه باندې نه دي پراته، نو انسان طبعا خوشحاله وي او ډېر خوشحاله زندگی کوي. په دنیا کې تاسې وینئ چې مسلمانان خودکشي نه کوي او نور کفار خودکشي کوي. وجه همدا ده چې دا تر ډېر زیات فشار لاندې دي، باوجود د ټولو وسایلو چې هر څه ورته مهیا او برابر دي،
خو هغه بیا هم ځان وژنه کوي، له ژونده په عذاب ده. او مسلمان سره له مسکنته، سره له غربته، سره له خواري او سره له مسکن هغه څه چې په لاس کې د دنیا هیڅ وسایل په لاس کې نه دي، خو بیا هم خوشحاله ده. وجه یې دا ده چې د انسان زندګي له ګناه پاکه وي، هغه خوشحاله وي. کله چې مجازي نړۍ موږ په هغه اندازه باندې استعمال کړو چې هغه موږ په خپله ګټه باندې استعمال کړو، په خپله نفع یې استعمال کړو، مجازي نړۍ باید داسې استعمال کړو چې د موږ د آخرت لپاره او د دنیا د ترقي لپاره، د آخرت د ترقي لپاره په کار واچوو. هغه داسې چې وخت ورکړو، خپلې کورنۍ ته وخت ورکړو، میډیا ته وخت ورکړو او مطالعې ته وخت ورکړو، ګټنې ته وخت ورکړو، دا ژوند تقسیم کړو. خود به خوده به موږ هم خوشحاله یو او هم به له ګناه څخه ځان بچ کړی او ساتلی. د انسان زندگی تر څار لاندې ده. مخکې ما وویل چې انسان څارل کیږي او ملایکه ورسره دي، هر څه لیکل کیږي. حتی د انسان زندگی چې ختمه سي، کله چې انسان ختم سي، امام علوسی رحمه الله نقل کوي له بهیقي څخه په خپل تفسیر کې نقل کوي چې دغه انسان چې کله مړ سي نو ملایکه الله ته ووایي چې دا خو وفات سو، مړ سو، موږ ته اجازه راکړه چې موږ اسمان ته وخیزو. یا الله، الله وایي په اسمان کې ټول مخلوق دی ما په تسبیحاتو اخته ده، هغه تسبیح وایي. په اسمان کې ځای نسته، هغه وایي موږ په ځمکه کې پاته سو، الله وایي په ځمکه کې دی ما ټول مخلوق په دغه باندې په تسبیحاتو باندې اخته ده او په ځمکه کې هم ځای نسته. ملایکه ورته وایي دغه چې د انسان سره همیشه ملګری ولي او د ده لیکلې کوو، نو چیرته ولاړ شو، څه وکړو؟ الله وایي چې د دې انسان په قبر باندې ودرېږي. د انسان په قبر باندې ودرېږي او په دې انسان تر ورځې د قیامته تسبیح و تحلیل و تکبیر وایي. تر ورځې د قیامته دا انسان ته په هغه رجستر د هغه نیکیو کې دغه ورته یوجې کېږي او دغه د ملایکه و هغه تسبیح و تحلیل و تکبیر د ده په عملنامه کې لیکل کېږي. او په بد سړي باندې، په کافر باندې چې هغه تر ورځې د قیامته پورې هم په دغه لعنت ویل کېږي او په هغه د ده په رجستر هغه عملنامه کې یوجې کېږي. د انسان هغه ټول اعمال لیکل کېږي. کله که په مرض کې وي نو الله جل مجده ملایکه ورته وایي چې د صحت نیکي ورته ولیکئ، او کله چې په سفر وي الله ورته وایي د اقامت نیکي ورته ولیکئ. په ځینو روایتو کې راځي چې کله ملایکه ورته الله وایي چې دونه و دونه ثوابونه د انسان ته ولیکئ، هغه ملایکه وایي چې یا الله دې خو نه دي کړي. الله ورته وایي چې تاسې په دې اعمالو باندې خبر یاست، په نفس باندې نه یاست خبر. هغه د نفس باندې الله وایي زه خبر یم، زه د هغه څارونکی او لیدونکی یم. په د ده د دې نیکۍ هغه نیت یې کړی و، نو ځکه یې په نیت باندې الله جل مجده وایي ورته ولیکئ. او په ځینو روایتو کې راځي چې انسان چې کله د انسان اعمال پورته ځي الله ته خیزي او هلته ډیر اعمال یې وړي وي، ډیر اعمال ملایکه ولیکلي وي، نو الله جل مجده ورته ووایي چې دغه کم ولیکئ، په سجین کې ولیکئ، هغه په بده عملنامه کې ولیکئ. هغه یا الله دې خو نیکۍ کړي دي، الله وایي د ده نیت صاف و، نو تاسې په اعمالو خبر یاست. د یو چا ډېر کم اعمال یې وړي وي، الله جل مجده ورته مضاعف ډېر چنده یې کوي، ورته څو چنده یې ورته کوي. الله ورته وایي چې د دې نیت او ښه. لهذا مسلمانانو د انسانانو زندګي د یو څار لاندې زندګي ده او دا مقیده زندګي ده. داسې چې یو انسان فکر کوي، د ده دا خیال ده چې له ما سره نور انسانان نسته نو ما څوک نه څاري، حالانکه تر دې سخت څارونکی، تر انسان سخت څارونکی له دې انسان سره ده او هر څه یې لیکل کېږي. نو ډېر باید محتاطانه زندګي وکړو، خاص کر په دې مجازي نړۍ کې ډېر باید محتاطانه واوسېږو او دا زندګي یو ورځ یې د موږ تاسې دپاره
بیا سر درد ګرځي که بې باکه زندګي وکوو نو د یو ورځې دپاره بیا موږ له ډېر مشکل سره مخامخ کړو. لهذا زموږ قدرمن لیدونکي او اورېدونکي اوس دا فیصله وکړه چې ته باید ډېر محتاط اوسې. الله حاضر او ناظر د لیدونکی ده، په هیڅ حال کې هم انسان د الله له لیدلو څخه په امن نه ده. داسې نه ده چې الله یې نه ویني، هیڅ وخت هم داسې نشته چې د الله له لیده څخه او یا د الله له لیدلو ته په امن یې نه، هیڅ نه په توره شپه کې نه په سپینه ورځ، نه په ورځ کې او نه په شپه کې، نه په رڼا کې او نه په تیاره کې، ته هیڅ وخت هم د الله له لیدلو څخه په امن نه یې. الله دې ویني او که نیک اعمال کوي که بد اعمال کوي. نو راځه نن ما ورته همدا اوس دا فیصله کوو چې نور به نو موږ د زندګي داسې کوو چې د موږ په سر باندې الله ده او الله ویني او خپلو اعمالو ته به متوجه کیږو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.